السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کڅوړه لپاره ټول نه مخکې راځي. ویورز نن موږ زده کوو چې یوټیوب ته موږ کسټم تمنیل چې دی هغه څنګه ایډ کوو. کسټم تمنیل مطلب دا په یوټیوب باندې لپاس دا پکچر چې راځي چې فیس بک استعمال کرنے والوں کے لیے بہت مزے کی چیز نو دا تمنیل چې دا ډېر انتهایی ضروري د خپل خوښې چې په هغې باندې ویوز چې هغه زیات راشي نو هغه موږ دې ځنې ایډ کوو چې څنګه یوټیوب ته به راشو چې څنګه ویډیو اپلوډینګ چې دا کمپلیټ شي نو بیا به راشو کسټم تمنیل باندې به کلیک وکړو. په کسټم تمنیل باندې به کلیک وکړو. میکزیمم فایل سایز چې هغه زموږ سره 2 MB دی، د دې نه به زیات نه وي. او بیا به زه سره ایډ کړم دې ته فولډر. د دې نه موږ دا یو سره ایډ کړو اوپن. دا چې دا به دا اپلوډ شو او که بیا تاسو چینج کول غواړئ دا هم چینج کول غواړئ نو په چینج ایمیج به کلیک کوئ، د هغې نه بعد داسې بیا چینج کولی شئ. نو دا زموږ سره کسټم تمنیل و.